السلام علیکم ستړي مشئ نن دوشنبه د رالمرز کال د جدي مرغومې د میاشتې 12مه چې د جنوري د میاشتې له 2 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام راوړم د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. افغانستان بې خاونده نه دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو پر وړاندې د هېواد د ملي دفاع وزارت غبرګون. نړیوالو سازمانونو ته د ښو کاري شرایطو د برابرولو ژمنې. اسلامي امارت وایي حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه ادارو لپاره ښه کاري شرایط رامنځته کړي. افغانستان ته د امریکا د بیا راستنېدو له هڅو د روسیې اندېښنه. د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي امریکا هڅه کوي ترڅو په روانې سیاسي لړۍ کې پراخ نفوذ ولري. دا هم بشپړ خبرونه. د هېواد دفاع وزارت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د شتون او پر هغوی د احتمالي برید په اړه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان بې خاونده نه دی. دغه وزارت د اعلامیې په خپرولو سره دغه ادعاوې پاروونکې بللي او زیاته کړې چې داسې شواهد شته چې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې. خو د دا ډول خبرو د دواړو هیوادونو اړیکې له زیان سره مخ کوي. ملي دفاع وزارت ټینګار کوي چې هر ډول اندېښنې باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دې هیواد له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویل دي چې که چیرې د افغانستان چارواکي د طالبانو د تحریک د له منځه وړلو لپاره ګام پورته نه کړي، اسلام آباد به د افغانستان په خاوره کې دا ډله موخه وګرځوي. هغه ویناوې چې د اسلامي امارت له غبرګون سره مخامخ شوي دي. د ملي دفاع وزارت دا ویناوې پاروونکي او بې بنسټه بللي او ویل دي چې دا شان ادعاوې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. په هغه خبرپاڼه کې چې د ملي دفاع وزارت له لورې خپاره شوې راغلي دي چې د پاکستاني چارواکو له لورې دا شان ادعاوې په داسې حال کې چې په پاکستان کې دننه د ټي ټي پي د مرکزونو د شتون په اړه شواهد او سندونه شتون لري، د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ حسانه اړیکې ترینګلې کوي. یک وزیر داخل پاکستان اظهار داشته که او میتونه که اقدامات نظامی بکنه علیه افغانستان. این صحبت‌های از اونا در مغایرت با منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ګمان کوم 50مه یا 50مه ماده کې دا واضح راغلي دي چې هیوادونه که دغه ستونزې لري د هغې شواهد باید راوړي. ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا پرېکړه کولی شي چې د یو هیواد په وړاندې باندې باید امنیت شورا یو بل ځواک ته دنده وسپاري. د ملي دفاع وزارت له اسلام آباد څخه غوښتي ترڅو هر ډول اندېښنه باید د خبرو اترو له لارې حل شي. دې وزارت ټینګار کړی دی چې افغانستان بې څښتنه نه دی او اسلامي امارت د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع ته ژمن دی. با تمام همسایه‌ها ما حاضر به این هستیم که از طریق مفاهمه، گفتگو و دیپلماسی مسائلی که پیش آمده حل نماییم. بهترین او غوره لاره دا دی چې دوی د تفاهم او د مذاکراتو لاره غوره کړي. افغانستان حاضر به وي چې د مذاکراتو په هکله دوی سره مرسته وکړي، خو هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په سپېڅلی حریم باندې تجاوز وکړي. د پاکستان پوځي چارواکي په داسې حال کې داسې څرګندونې کوي چې مخکې له دې اسلامي امارت تل ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. اسلامي امارت ژمن دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ادارو لپاره ښه کاري شرایط رامنځته کړي. عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان بشري مرسته اړتیا لري او ستونزې باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د مرستندویه موسسو د کار د بندولو د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دی چې په افغانستان کې له 28 میلیونو څخه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز او ترساني امره په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو ځنډېدو اړوند د واکپال حکومت د وروستۍ پرېکړې پر وړاندې غبرګونونو وروسته د رئیس الوزرا درین مرستیال ویل دي چې اسلامي امارت په افغانستان کې ټولو نړیوالو بنسټونو لپاره ښو کاري شرایطو برابرېدو ته ژمن دی. د رئیس الوزرا درین مرستیالۍ د دفتر د مطبوعاتي خبرپاڼې پر بنسټ عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره پرېږدنه کې همدا شان ټینګار کړی دی چې د څو لسیزې جګړې له کبله افغانستان د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دی او رامنځته شوې سکالې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. بیشتر خدمات توسط مؤسسات غیر دولتی ملی و بین‌المللی بر مردم افغانستان ارائه میشه که از جمع 55,000 کارمند در سرتاسر در مؤسسات ملی و بین‌المللی حدود 30% از اینا را خانم ها تشکیل میده. خو مارکس پوزیل بیا په دې لیدنه کې ویل دي چې په مرسته رسونکو سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته د حیاتي مرستو د رسیدو مخه نیسي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې په مرسته رسونکو بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز له ناوړو پایلو اختیار کړې ده او ویل دي چې د مرسته رسونکو کارکوونکو پر کار بندیز د افغانستان د ټولو وګړو لپاره د ژوندانه د ګواښ بیړنۍ پایلې له ځانه سره لري. دا بندیز په داسې حال کې کېږي چې څه باندې 28 میلیونه کسان د خپل ژوند ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري په هغه هیواد کې چې د قحطۍ له ګواښ، اقتصادي سقوط، بېوزلۍ او سخت ژمي سره مخامخ دی. زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و با ممنوعیت کارشان در حقیقت یک کتله بزرگ بشری جامعه راکت میشه و با راکت شدن یک کتله به لحاظ اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی و درآمدی و یا استاپ شدن درآمدشان طبعاً که فقر و بحران بشری میان مردم افغانستان افزایش می‌یابد. پالیسی اسلامی شرعی با تمام کوایفی که شرعاً او را توضیح میکنه و یا واضح میسازه ساخته میشد. بعد از او از طریق ارگانهای زیربط مسلکی حضور کابینه میرفت. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز له کبله څو مرسته کوونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. روسیه افغانستان ته د امریکا د بیا راګرځېدو له هڅو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي چې واشنګټن هڅه کوي چې د سیمې په هیوادونو او په تېره بیا د پوځي بنسټونو د جوړولو له لارې د افغانستان په روانو بهیرونو کې نفوذ او واک ترلاسه کړي. خو اسلامي امارات په پرله پسې ډول ویلي چې له نورو هیوادونو سره متوازنه تګلاره لري او هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي له د هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې د افغانستان په بهیرونو په تېره بیا د سیمې په هیوادونو کې د پوځي اډو جوړېدو لپاره د امریکا له نفوذ څخه اندېښنه کړې ده. روسیه د امریکا د متحده ایالاتونو د دې هڅې په اړه اندېښمنه ده چې د سیمې په هیوادونو کې د پوځي بنسټونو د جوړولو په ګډون د افغانستان په اوسنیو بهیرونو کې د نفوذ او کنټرول وړتیا ته راستنه شي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان له هیوادونو سره تقابل مخنیوي په موخه په افغانستان کې د متوازن سیاست په ترلاسه لاندې نیولو ټینګار لري. من فکر میکنم که حکومت امارات اسلامی باید یک سیاست متوازن اختیار بکنه که تقابل واقع نشود. امارت اسلامی افغانستان نیز خوشبختانه بارها اعلان داشته است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. بدین ملحوظ لازم است که افغانستان یک سیاست متوازن را در مقابل کشورهای همسایه و ابرقدرت‌ها اختیار نماید. باور ما بین است که اگر طالبان در تعاملاتشان با کشورهای منطقه فراتر از منطقه جانب احتیاط را مد نظر گرفته و نوع استراتژی بی‌طرفانه روی دست بگیرند، این میتونه به نفع طالبان و افغانستان باشه. اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې ویل دي چې واکپال حکومت متوازنه سیاست پر مخ لري او هیڅ یو هیواد ته هم اجازه نه ورکوي تر څو د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. در کشور ما یک نظامی وجود آمده که
موقفش این هست که با تمام کشورها روابط خوب و تعامل حسنه میخواهد و در عین زمان اجازه نمیده که از خاک افغانستان کشورهای دیگر تهدید شود. ښاغلي کابلوف په دې مرکه کې د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنیو له کنګل کېدو هم نیوکه کړې او ویل دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په چاره کې د واکپال حکومت د وړتیا پیاوړتیا لپاره د دې شتمنۍ خوشي کول اړین دي. د خبرونو دوام تر دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د اوبو انرژۍ وزارت واکپال وایي چې ډېری کورني او بهرني پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د انرژۍ او اوبو واکپال وزیر عبداللطیف منصور ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د هلمند بخش آباد د برېښنا بند د پانګونې په اړه له یوې چینایي کمپنۍ سره خبرې کړې دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو هم له کورنیو او بهرنیو پانګوالو غوښتي چې په هیواد کې د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د اوبو برېښنا وزارت واکپال چې تازه په تازه له ازبکستان څخه راستون شوی وایي چې په دې سفر کې توانیدلی د دې هیواد له چارواکو سره په 2023 زیږدیز کال کې 440 میګا واټه برېښنا د وارداتو تړون لاسلیک کړي. عبداللطیف منصور ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره شاوخوا 15,000 میګا واټه برېښنا اړتیا ده، خو دا شمېر وارداتي برېښنا تر یوه حده د افغانستان د خلکو اړتیاوې پوره کوي. قرارداد که صورت گرفته تقریبا 440 میگاوات برکاست که امی در قرارداد چی شده گنجانیده شده تیپ کمی مواد قرارداد اونا برای ما برک میته انشالله. د اوبو برېښنا وزارت واکپال همداشان په هیواد کې د برېښنا د تولید پر سر د کورنیو او بهرنیو پانګوالو له لیوالتیا هم خبر ورکوي او په دې وروستیو کې د هلمند بخش آباد د اوبو د بند پر سر پانګونې په اړه له یوه چیني شرکت سره خبرې اترې هم کړي دي. با آمدن امارت اسلامی افغانستان بسیاری از تاجرای اینجا تشریف آورده که ما همراهشان مفصلا صحبت کردیم. اونا آماده است انشالله که اینجا سرمایه گذاری بکنه خصوصا در بخش‌های برق و در بخش بندها. د برېښنا شرکت هم له کورنیو او بهرنیو پانګوالو غواړي ترڅو د برېښنا د تولید او د برېښنا د بندونو د جوړېدو پر سر پانګونه وکړي. هغه پانګوال چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي هغوی ته مو هم بلنه ورکړې ترڅو راسي په دغه برخه کې ونډه واخلي او وکولی سو چې په راتلونکو کلونو کې د وارداتي څخه مو د تولیدي برېښنا کچه زیاته سي. د برېښنا شرکت همداشان ویل دي چې د ژمي او دوبي په موسمونو کې برېښنا ته د خلکو اړتیاوې ډېریږي او دا شرکت هڅه کوي ترڅو په راتلونکي کې له کورنیو سرچینو څخه دا اړتیاوې پوره کړي. او دا چې د سمنګان په خرم ولسوالۍ کې د روغتیايي چوپړتیاوو یو مرکز جوړ شو. د روغتیايي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه روغتیايي مرکز چې د څه د پاسه 1.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی دی ولسوالۍ لرې پرتې ولسوالیو څه باندې 10,000 اوسېدونکو ته به روغتیايي چوپړتیاوې وړاندې کړي. د خپل شمېر اوسېدونکي هم په دغه روغتیايي مرکز کې د لا زیاتو وسایلو د برابرولو او پر روغتیايي چوپړتیاوو د څارنې غوښتونکي دي. د سمنګان ولایت خلم ولسوالۍ کې تر ټولو لرې پروت کلي کې د یو روغتیايي مرکز جوړېدل. دا روغتیايي مرکز چې تازه په تازه د خلم ولسوالۍ په حاجي علي کلي کې جوړ شوی د روغتیايي چارواکو په وینا په دې سیمه کې د 2 کلیو اوسېدونکو لپاره روغتیايي چوپړتیا وړاندې کوي. در 10500 نفر که فعلا در اینمی قریاجاتی که قریاجات هفتگانه‌ای که قرار داره به شما عرضه خدمات صحی میکنه. این که قریاجات شما در دورترین نقطه ولسوالی خلم است، سرحد با ولایت قندوز است. انشاءالله ما مطمئن هستم که بعد از این تمام خدمات صحی شما اکثرش دمی جل میشه. مجموعاً 1,342,600 یا 800 افغانی برای دوباره بازسازی از یا تکمیل نمودن بازسازی از مصرف شد. د خلم ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې مخکې له دې د معیاري روغتیايي مرکز نشتون له کبله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان و او اړو ترڅو خپل ناروغان د ښارونو مرکزونو ته ولېږدوي. مردم
قبلا در بسیار مشکلات عمیق زندگی میکرد، مشکل صحیشان حل نبود. به فضل خداوند جل جلاله حال اتاق ولادت، اتاقهای واکسین، اتاق معاینه، دواخانه، دکترها، دوا، از همه چیز فضل خدا در خدمت مردم فراهم است. حالا از همونجا که به خدمتگارا خدمت هم میکنه، خدم دور از مردم رسه نمیدن. اینجا کی هست از پیش دانی ماست، زحمت ما را میکنه، خدمت ما را میکنه، مریض ما را نگاه میکنه. له بله خوا د دې ولسوالۍ پاسوال د سیمې اوسیدونکو غواړي ترڅو د دې روغتیايي مرکز ساتنې ته پاملرنه وکړي. مرکز صحی ساختن، این را برای شما جور کردن، آماده کردن. مسئولیت دینی شما، مسئولیت ملی شما قوم حاجی علی این است که از این مرکز صحی مراقبت بکنین. له دې سره مخکې له دې د عامه روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې ټاکل شوی پر اول مریض کال کې 1500 روغتیايي مرکزونه د هیواد په لوړو پرتو سیمو کې جوړ شي. په پای کې هم د سبا ورځ د هوا د حالاتو وړاندوینه له ملتیا مو منندوی یم. تر بیا ښې چارې.